مسئولان کمیسیون تنظیم امور کمک‌ها و رسیدگی با زلزله زدگان در نشست خبری گفتند که در یک ماه گذشته در 21 ولایت نزدیک به 300 تن از اثر باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها کشته و زخمی شده‌اند و نیز بیش از 3000 خانه تخریب گردیده است. چې کومه اوس چې کومه د یوې میاشتې څخه چې کومه سیلابونه جریان لري او هغه په ډېرو ولایتونو کې د یو ویشت ولایتونو څخه چې کوم دغه سیلابونه راغلي دي او کوم تلفات یې اړولي مالي وجانې اړولي دي او اوس هم جریان لري د دغو مختصره خبره درسره شریک کړم. جاني تلفات چې کوم اړولي دي هغه 100 هېوادوال شهیدان شوي دي او زخمیان 152 کسان ته رسېدلي په یوه میاشت دا صرف د سیلابو څخه او کورونه چې کوم زیانمن شوي دي کلي او جزئي 3019 کوره زیانمن شوي دي کلي او جزئي او همداسې فرعي او عمومي سړکان چې کوم دي دا عمومي سړکان خو 2-3 سړکه او فرعي سړکان بیخي په سلو دي. همداسې چې کاریزونه چې کوم خراب شوي دي اوبه هغه باکیفیت اوبه چې کوم د خوراک یا کښتو ته ورکوي هغه کاریزونه بند شوي دي. همداسې بعضې ولایتونو کې چینې وي هغه بند شوي دي. د خلکو کورونه مکانات داسې شوي دي چې د بیا جوړښت ضرورت لري. زراعتي ځمکې باغونه دا تخریب شوي دي زیانمن شوي دي. همداسې مواشي حیوانات په زرهاوو باندې خلکو د لاسه ورکړي دي. دا هغه زیانونه دي چې په دغه یوه میاشت کې تر ننه هم جریان لري رسېدلي. د غزني کې تقریبا چې د برایي راسي په 4 ولسوالیو کې چې ګیرو اندړو ولسوالي د ګیرو ولسوالي همداسې قرهباغ ولسوالي لیاک ولسوالي دغو ولسوالیو کې د پرون راسي چې نن سهار هم دوام درلودی هغه سیلابونه راغلي چې لارې بندې وې او د خلکو کلي هم مکمل زیانمن شوي وو هغه حیوانات و زراعتي ځمکې باغونه خو ټول تخریب شوي وو لارې بندې وې. در همین حال معین وزارت امور مهاجرین و سخنگوی کمیسیون متذکره آخرین ارقام شهدای زمین لرزه ولایت‌های خوست و پکتیکا را بیش از 4000 کشته و زخمی عنوان کرد. زلزلې دلته په خوست او پکتیکا کې ډېر تلفات واړول، کورونه یې وران کړه او ویجاړۍ یې پېښې کړې. د مشرتابه په لارښوونه او امر باندې کومه کمیټې چې هلته توظیف شوې وه او هغه ابتدایي سروې چې هلته شوې وه د هغې مطابق دغه مرستې وویل شو چې د هغې جملې نه تقریبا 1400 تنه 1006 تنه موږ هلته شهیدان درلوده او تقریبا 3010 تنه زخمیان درلوده او 11000 شاوخوا کورونه چې یا په کلي توګه تخریب شوي وو او یا هم نور د استفادې وړ نه دي. د دغې مرحلې د پای ته رسېدو سره بیا هم د امارت اسلامي مشرتابه دا ځل دا کمیټۍ په یو کمیسیون باندې تبدیله کړه چې په دې کمیسیون کې تقریبا 11 وزارتونه برخمن دي چې د ملل متحد او نړیوال ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې دغه کورو د رغونې په څنګ کې دغه کې باید دې ته ښه پوره متوجه شي او ځکه چې او په نورو پرسودیو ادارو باندې موساد باندې هم غږ وکړي په هغه ډونران باندې هم غږ وکړي چې هغه بشرپرستانه مرستې نور دوام پیدا کړي.